سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم الله مزه ستاسو په چوپړ کې یم. لکه څنګه چې تاسو سره وعده مو کړی و د پنو په باره کې. البته پنو نو موږ تاسو په ژبه کې زیاتر اشارې ورته ویلی شئ او که یا تابلو ورته ویلی شئ یا ورته مثال د خبرې کوم لوحې ورته ویلی شئ د سړکو تر غاړې چې نو د هغه په باره کې ښکته چې لاړ شو نور معلومات به تاسو پوه شئ. لکه باقي مانده درسونه یا د دې ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو به پوره پوه شئ. ښه، le panneau à connaître pour réussir son code de la route. نو مطلب دا ده چې دا کوم پنو باندې چې تاسو پوه شئ انشاءالله ستاسو مشکلات به ډېر زیات سره حل کیږي. نو د نه چې وخت ډېر تېر شي راځئ چې شروع پې کوو. په عین وخت کې مه هېروئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د نوی درسو نوی معلوماتو دپاره او خلکو سره یې هم شیر کړئ. ښه، دا معلومات خو زیاته مبارکې ده، زه به تاسو ته لنډ په لنډه معلومات به درکوم. ښه، دې ځای نه به شروع کوو. تاسو دلته ګورئ لکه څنګه ما ځینې درسو کې تاسو ته ویلي وو چې چېرته هم مثلث ګورئ، مثلث د خطر معنا لري. ښه، نو دا مثلث ګوره فرم یعنې کومه شکل ده. مثلث ده، کلور رنګ به یې څه رقمي غوژ ای بلانش، سپین او سره به یي. انونسه په کوم حالت کې به تاسو ته مثال د خبرې دا اناونس کیږي، تاسو ته به اعلان کیږي. صحیح ده. دلته ښودل شوی دی چې 50 متره en agglomération 150 متر en dehors. مطلب دا ده چې 50 متره د ښار دننه د یو خطر نه مخکې کېښودل کیږي. مثال د خبرې که تاسو په یو سړک کې روان یاستئ او 50 متره بعد یا به چارهایي رسیږي، څلور لارې رسیږي یا به مثال د خبرې ماشومان به د هغه ځای څخه تېرېږي، نو 50 متره مخکې به دا اشاره تاسو ته کېښودل شوې وي. او که چیرې د ښار نه د باندې یاستئ، مثال د خبرې پاریس نه وځئ، مثال کوم بل ښار ته ځئ یا مثال همداسې هو مثال د خپله د ګڼه ګوڼې نه بهر یاستئ، مطلب خلاصه نو په هغه حالت کې 150 متره مخکې د هغه خطر څخه کېښودل کېږي. سیګنیفیې څه شی ښکاره کوي؟ دانجې، خطر ښکاره کوي. صحیح ده. دا خبره په یاد وساتئ، هر کوم ځای کې چې مثلث هغه تاسو ته څه شی ښکاره کوي؟ خطر. خلاصه خبره. ښه، دا دویم اشاره تاسو ګورئ، دا لکه دایره په شانتې ده، سره ده او منځ یې سپینه ده. تاسو ته دلته هم دا رنګ یې ښودلی دی چې سره او سپینه. څه شی کېږي؟ الاندغوا په یو ځای کې کېښودل کېږي. صحیح ده. په یو ځای په یو محل کې. څه دپاره ده؟ اوغت یو امر دپاره ده. انتردکسیون د منع کولو دپاره ده. او پرسکرپسیون او یا د دپاره چې تاسو باندې یو شی قبلوي. مثال د خبرې که د ډریوري په قانون کې کوم شیان چې مثال په تاسو باندې راځي، مثال د خبرې یو ځای کې د دې ترمنځ نوي لیکل شوی ده، نو مطلب دا ده چې هغه نوي به په تا قبلوي. مثال د نوي نه ته به پورته تللی نه شې، داسې یو مطلب لري. صحیح ده. دا درېیمه اشاره چې دا ګورئ، دا بلو فونسې ای بلانش. فونسې مطلب دا د باندې ساحه چې ده سپینه ده او منځ یې ښه او صحیح ده، د باندې څه ده سپین ده او منځ یې آبي رنګ ده. دا هم په ځینې الاندغوا وبخئ دا هم په یو ځای کې ښودل کېږي. څه ښیي؟ اوبلیګیشن ښیي. مطلب دا ده چې تاسو ته هغه کوم قوانین ښیي یا مثال د خبرې تاسو یو مجبوریت ښیي. خلاصه مطلب دا ده چې تاسو ته به دا ښیي چې تاسو مجبور یاستئ دغه کار په دغه ځای کې وکئ. مثال د خبرې یا به تاسو ته ډایرکشن ښیي چې دلته چپ خواته تاو شه یا ښي خواته تاو شه. داسې یو مثال د خبرې هغه کوم خبره چې ضروري هغه به په تاسو قبلوي. د هغې نه وروسته دا بل چې تاسو ګورئ د مربع په شکل ده، دا هم
بلو فونسي بلانش د باندې سپینه ده او منځ هم څه شی ده آسماني رنګ ده. à l'endroit ou avant en fonction des besoins دا په هغه محل یا په هغه ځای کې کېښودل کېږي چې چیرته د دې ته ضرورت کېږي. دا څخه یې اندیکاسیون. دا اوبلیګیشن و، دا اندیکاسیون و. اندیکاسیون مطلب دا ده چې تاسو ته هدایت کوي. نو خدای دې وکړي چې تاسو په هدایت پوه شئ. هدایت نه مطلب دا ده چې تاسو ته یو خبره ښیي، یو مطلب ښیي چې داسې وکړئ. صحیح ده؟ یو مشوره په شان دی. د هغې نه وروسته دا کوم سپین شکل چې تاسو ګورئ مطلب دا ده چې د ده د پاسه به څه لیکل شوی وي. صحیح ده؟ بلانش به وي، یعنې شاته به یې سپینې او په تور خط به پرې لیکنه شوی وي. دا سپین رنګ کې اوسېږي. آلندغوا دا هم محل ښیي یا په یو محل کې دا چې ښیي لوکلیزاسیون. دا هغه ساحه ښیي تاسو ته. مثال د خبرې یو ځای کې دا لوحه لګېدلې ده او لیکلی ده چې مثال د خبرې بولون بیونکور. مطلب دا شو چې دا بلون ښیي تاسو ته. یا مثال د خبرې په دې باندې لیکل شوی ده شانزلیزه. نو تاسو ته مطلب دا ده چې دا شانزلیزه تاسو ته ښیي. مطلب دا ده چې تاسو په شانزلیزه کې یاستئ یا په سندني کې یاستئ داسې. صحیح ده؟ د دې نه وروسته دا کوم تقریبا مثلث یې وبوله، خو مثلث نه ده، دا تقریبا د وکتور شکل لري او شنه او سپینه ده. ویر او بلو. صحیح ده؟ نو یا به دا شنه یا به بلو کلر کېږي. صحیح ده؟ خو په هر صورت د دې د پاسه چې څه لیکل شوی دا تاسو ته څه شی ښیي؟ تاسو ته à l'endroit où il faut changer la direction. نو مثال د خبرې په دې لیکل شوی ده چې تاسو په یو سړک روان یاستئ او په دې لیکل شوی ده چې مثال دا لاره شانزلیزې ته تللی. نو که ستاسو مطلب د شانزلیزې تګي نو تاسو به دا اشاره تعقیبوئ یا به دې اشارې په رهنمایي به تاسو عمل کوئ او په دې اشارې پسې به ځئ. داسې یو مطلب ده. او څه شی ښیي؟ ډایرکسیون، یعنې ډایرکشن ښیي تاسو ته. یعنې تاسو ته هغه مسیر ښیي چې تاسو په کوم مسیر کې لاړ شئ. نو خدای دې وکړي چې په دې اشارو باندې پوه شوي یاستئ. خیر ده. که څوک پوه نه ده بیا هم په راتلونکي نور اشارې به زه تاسو ته اوس هر یو جلا جلا، البته ټوله په یو ویډیو کې نه کېږي چې زیات درس ده. اوس به ځان ته مونږ مثلث او یا سینالیزاسیون د دانژې به ولولو. راځئ چې لاړ شو. ښه، دا هم په لنډه توګه تاسو ته ویل شوی ده. ګوره زما خبرې مخکینۍ خبرې مې بیا تکرار ده. چېرته چې مثلث وي دانژې خطر، چېرته چې داسې دایره وي لکه د ټایر په شانتې اوښت، یعنې مطلب د خبرې دا ده چې آرډر درکوي یا مثال د خبرې امر در باندې کوي. چېرته چې هم داسې چارکونجایي اندیکاسیون، مثال د خبرې تاسو ته هدایت کوي، تاسو ته لارښوونه کوي. ډایرکسیون تاسو ته د لارې رهنمایي کوي. صحیح ده؟ لوکلیزاسیون دا څه شی کوي؟ دا تاسو ته ځای ښیي، لکه چې مخکې مې تاسو ته وویل. صحیح ده؟ نو خدای دې وکړي چې دا هر یو شکل تاسو ښه خپل مغزه ته وسپارئ. نو د ټولو تر مخه راځئ د دانژې په باره کې به خبرې وکړو او دا ویډیو به یې وګورو. مطلب مې دا و چې دا درس به یې وګورو سره. ښه، le panneau dangereux. ښه دوستانو، دلته به موږ تاسو د ده په اړه به خبرې وکړو. زه به دا شکل به لږ زرکۍ تاسو ته غټ کړم چې داسې ښه څه یې تاسو ویلولئ او همداسې به ورسره مخکې لاړ شو قدم په قدم. ښه، دانژې پرمننت دا هغه خطر تاسو ته ښیي چې دایمي اوسېږي. سمه ده؟ مطلب دا ده چې دا کوم ځای کې اوسېږي هغلته دایمي خطر ده. که مثال د خبرې تاسو په یو سړک روان یاستئ او مخ په ښکته ده نو دا به
که دننه په ښار کې اوسېږئ نو دا 50 متره به وي او که د ښار نه د باندې اوسئ 150 متره لرې به تاسو ته کېښودل کېږي. مطلب دا ده چې د ښار نه د باندې 150 متره بعد تاسو ته یو خطر به دلته خامخا وي، نو تاسو متوجه شئ. دې دویم شکل ته ځو. په دې دویم شکل کې وګورئ دا او دا سره یو شکل ده، خو صرف د دې شاته دا رنګ زیړ ده. دا خبره ښه په یاد ولرئ چې په هر وخت هر اشاره چې که د خطر وي، که د اندیکاسیون وي، که مثال خبرې د هر شی چې شاته یې زیړه و هغه تمپو غږ ده. تمپو غږ مطلب دا ده چې هغه همیشګي نه ده، هغه د یو مودې دپاره ده. مثال د خبرې کیدای شي چې کار روان وي چېرته، نو دا به که ښار دننه اوسېږي 50 متره مخکې درته کېښودل شوی، او که د ښار نه د باندې اوسېږي 150 متره مخکې. نو خدای دې وکړي چې زما په خبره پوه شوي اوسېږئ. یعنې دا ده چې دا تمپو غږ یعنې یو څه وخت دپاره ده. خلاصه دا کوم بل مثلث چې ګورئ سره د چلیپا، دا څه دپاره ده؟ céder le passage au véhicule arrivant à votre droite. اوس د نه مطلب دا ده که چیرې تاسو یو څلورلارې ته رسېږئ او دا مثال د خبرې تاسو ته په څلورلارې کې تاسو ته ښودل شوی یا تاسو مخې ته دا د هغه ستنې د پاسه ده، نو مطلب دا ده چې کوم موټر چې ستاسو د ښي خوا نه راځي، کوم موټر چې ستاسو د ښي غاړې نه راځي هغه حق اولیت لري. بس دومره. په دې بل مثلث کې ګورئ دا مطلب دا ده چې ویغاژ ا droite. مثال تاسو په یو سړک کې روان یاستئ، دا سړک به که د ښار نه د باندې اوسېږئ 150 متره بعد دا به داسې ګولایي راځي، یا مثال د خبرې داسې پیچومې به راځي. صحیح ده؟ تاسو به داسې تاویږئ. او که چیرې ښار دننه اوسېږئ نو 50 متره بعد. دا یې د سرچپه ده. دا ښي غاړې ته به دومره موټر مثال د خبرې کږېږي او دا به چپ غاړې ته، دواړه یو معنا لري. د بل شکل ته ګورو، دا هم signalisation de danger ده، خو څه شی به یې ښودلې ده؟ succession de virage donc le premier à droite. دغه هغه حالت تاسو ته ښیي چې مثال د خبرې تاسو په یو سړک کې روان یاستئ، دلته مکمل دور خورئ بیا به مخکې ځئ، نو دلته تاسو ته ښودلې ده چې دلته د موټر ګرځېدنه ده. که چیرې تاسو په سرعت کې زیات اوسېږئ نو دلته موټر تویږي، خدای دې نه کړي د چپه کېدو حالت یې راځي. نو د دپاره دې ته سکسیسیون د ویغاژ وایي. یعنې مطلب دا ده چې تاسو به ویغاژ یعنې زاویه اخلئ. په دغه زاویو کې مثال امکان لري چې موټر چپه شي. نو premier à droite اول به ښي خواته تویږي بیا به ځئ. دا د هغه سرچپه ده، بیا هم اول به چپ ته تویږي بیا به ځئ. succession de virage donc le premier est à gauche. ښه دا بیا هم بل مثلث ده casser aux dents. دا ته څه وایي؟ موږ تاسو چې ورته وایو که نه وبښئ نو هغه د خر شا غونته مطلب، دا هم هماغه معنا ورکوي. داند هماغه خر ته وایي په فرانسوي کې. نو دا وایي کسې او د آن، یا کسي به ورته وایي یا به د خر شا به ورته وایي، داسې یو مطلب. دا مثلث چې ګورئ دا هم د خطره ده او دا غلانتي سوق. غلانتي سوق نه مطلب دا ده چې جمپ وي. صحیح ده؟ مطلب دا ده که ښار دننه 50 متره مخکې درته کېښودل شوی نو 50 متره بعد به تاسو ته یو جمپ وي. نو جمپ باندې خو پوهېږئ که په سرعت لاړ شئ تاسو مثال د خبرې برک نه خو مثال جمپر نو دې شیانو ته تاوان رسېږي. ښه chaussée rétrécissez par la droite. دلته اوس تاسو ته بیا هم ښودلې ده چې خطره ده د ښي غاړې نه. مطلب دا ده چې دوه سړکه خو ده، خو دا سړک د ښي غاړې نه دلته ورکوټی کېږي، یو ځای کېږي سره یا کم کېږي دا لاره. نو دا د ښي غاړې نه بعد شی کېږي ورکوټی کېږي. دا یې د شی خطر ده.
خو خدای دې وکړي چې دا زموږ معلومات تاسو ته مفید وي. په عین وخت کې نو بیا هم زه ستاسو د انتقاد پیشنهاد د هر څه په هیله کې یم. ښه وروڼو، بیا دا وګورئ، دا مثلث چې ګورئ شوسې غتخسي پغله ګوش، د هماغه مخکینی عکس مخالفې ده، هغه د ښي غاړې نه ورکوټی شوی و سرک، دا د چپ غاړې نه. دا هم خطر وجود لري دلته، ځکه چې موټر تویږي، د چپه کېدو امکانات شته، نو موټر که په سرعت وسیږي خطر زیات ده پکې. ښه، شوسې غتخسي دا چې اوس ګورئ تاسو، دا د دواړو خواو نه به کمیږي، هم د ښي غاړې نه هم د چپ غاړې نه. ښه، دا بل مثلث چې ګورئ دې کې موټر ګورئ شوسې particulièrement glissant، مطلب دا ده چې دغه لاره لمده ده او که نه ده، مثال د خبرې د ښویېدو امکانات شته. نو امکان لري په ژمي کې واوره وي، یا مثال د خبرې کله چې باران کېږي هغه حالت کې سړک چې لمدېږي نو موټر ښویېږي، نو دا به د 50 متره مخکې د دغه کوم ځای کې چې ښویېږي د هغې نه مخکې به دا اشاره تاسو ته کېښودل شوې، که ښار منځ وي او که د ښار نه د باندې 150 متره مخکې به تاسو ته کېښودل کېږي. دا کوم اشاره چې اوس ګورئ دا بل مثلث، دا کوم شی چې داسې او دا لاندې اوبو ده، نو دا مطلب دا ده چې پون موبیل، مطلب دا ده چې هغه کوم پول چې مثال د خبرې داسې جګېږي یا اتوماتیک پورته کېږي، هغه پول ښیي تاسو ته، دا هغه پول ده. دا کوم بل مثلث چې ګورئ باغیغ افانکسیونیما منوال، دا اوس څه شی ده؟ دا دوستانو د مطلب دا ده چې که چیرې هم تاسو متوجه شوی یاستئ، که په موټر کې سفر کړی ځینې ځایو کې د موټر د اورګاډي د لیکې نه تېرېږي، نو هغه لیکې مخې ته دا شی کېښودل شوی ده، خو دا منول ده. منول مطلب دا ده چې دغه کوم هغه موږ تاسو په وطن کې نه پوهېږم چې هغه سپیشل نوم نه لري، نو بیا هم خو خیر، د نه مطلب دا ده چې هغه کوم لرګی تاسو په ویډیوګانو کې کتلي چې کله اورګاډي راځي هغه یو لرګی کته کېږي او لاره بندوي، دا هغه څه دپاره ده، خو منول ده. منول نه مطلب دا ده چې دا به په لاس پورته کوئ او کته کوئ به. صحیح ده؟ مثال کله چې اورګاډي رسېږي هغه لرګی به کته کوئ، یا مثال د خبرې داسې جالۍ به کته کېږي، ستا موټر به درېږي، کله چې اورګاډی تېر شو بېرته به دا جګوئ، بالغانې به سړک څخه تېر وځئ. دوستانو دا بل پساژ نیوو ده سن باغیغ نی دمی باغیغ، دا چې ده اوس دا اتوماتیک ده. اتوماتیک نه مطلب دا ده چې کله هم لکه اورګاډی رسېږي نو په دغه حالت کې دغه خپله هماغه کوم دروازې چې دي یا کوم هماغه بریر چې ورته وایي هغه به اتومات کته کېږي، لاره به بندېږي او ستاسو موټر محفوظ پاتې کېږي. کله چې اورګاډی تېر شو بېرته به هغه جګېږي، تاسو به تېرېږئ. دا د اورګاډي خطره دپاره ده. دا تخبخس د وادي تخموی، اوس دا د څه خطر ښیي؟ د تخموی د لارې خطر ښیي. نو تخموی باندې تخم باندې خو پوهېږئ چې ټوله ورځ تاسو هلته ګرځئ، ترانسپورټیشن ده نو. تخبخس د وادي ترانسپورټ ان کامون، کله چې بس وي مطلب دا ده چې کوم ځای کې بس تېرېږي نو بس دپاره به دا اشاره لګول شوی وي. ښه، دا اوس کوم مثلث چې ګورئ چې تاسو دا دوه کسه ده، یو غټ یو ماشوم یا ماشومه ده ورسره، دا endroit fréquent par les enfants، دا هغه ځای ښیي چې زیاتره اوقات څه شی ماشومان یې په دې ځای کې. صحیح ده؟ دلته به خامخا ماشومان زیات لیدل کېږي، یا په دې ساحه کې کورونه ده، ماشومان زیات ده، نو په دغه ساحه کې د ماشومانو خطر زیات ده. په دې آخري عکس کې ګورئ یا په داخلي شکل کې ګورئ، مثال یو سړک ده 50 متره مخکې دننه د پاریس په ښار کې به تاسو لیدلی 50 متره مخکې داسې یو مثلث لګېدلی او دا شی مخې په سر کې ده، نو دا پساژ پوغ پیتون، یعنې د خلکو د تېرېدو لاره ده.
نو ډریور ته دا درس ورکول کیږي یا ښودل کیږي چې هلکه دلته متوجه اوسېږه، دلته خطر ده، خلک تیریږي چې څوک په موټر ونه وهي. ښه دوستانو، بیا هم دا وګورئ، دا کوم عکس دا کوم مثلث چې تاسو ګورئ سره د دا یو لاندې ټکی، دا څه ښیي؟ danger pouvant être précisé ou ne parle pas nous. دا هغه خطر تاسو ته ښیي چې نامعلوم ده. صحیح ده؟ نو نامعلوم خطر هر شی کیدی شي. نو اوس دلته زه تاسو ته کوم یو وښیم؟ امکان لري چې انسان تیر شي، حیوان تیر شي. مطلب یې دا ده چې دا معلوم نه ده چې کوم رقم خطر ده، خو خطر ده. بس خلاص. ښه، پاساژ د انیمو دومستیک، دا مثلث هم خطر ده، خو کومه سي خطر ده؟ کومه سي حیوان خطر ده؟ د هغه حیواناتو خطر ده چې کورنۍ حیوانات ده. صحیح ده؟ ورپسې دا بل ده، دا هم هماغه عین شی ده. دا د مثال د خبره د میږې، د پسونو، د وزې او د بل لپاره ده. صحیح ده؟ پاساژ د زنیمو سوواژ، دا خطر چې ده د هغه حیواناتو دپاره ده چې وحشي حیوانات ده. مثال د خبرې هوسۍ ده، مثال د خبرې زمری ده او داسې نور. صحیح ده؟ هغې ته سوواژ معنا وحشي. پاساژ د شولیې، ښه دوستانو دا ګورئ بیا هم خطر ده، خو د شولیې مطلب څه ته؟ د اسب ځغلوونکو. اسب ځغلوونکو په دې باندې خو پوهېږئ چې ځینې ځایو کې اسب ځغلوي ځینې خلک، یا مثال د خبرې امکان لري چې پولیس د اسب باندې مثال په هغه ساحه کې وګرځي، نو هغه ساحه کې د څه شی؟ د اسب ځغلوونکي خطر ده. مطلب دا ده چې په دغه ساحه کې متوجه اوسېږئ. ښه، دا بل ګورئ، دا مثلث چې ده 10% یې پې لیکلې ده. دیسانتر دانژروز، دا هغه ځای ښیي تاسو ته چې 10% به تاسو مخ په ښکته روانېږئ. نو دلته څه خطر ده؟ مثال د خبرې کیدی شي تاسو برک کارونه کي، او یا مثال بې توجه اوسېږئ، سرعت هم زیات اوسېږي، خطر مخکې شي. نو دا هم یو خطر ده چې تاسو ته ښودل شوی. وبښئ عکسونه لږ غټوم چې تاسو ښه صحیح ویې ګورئ. دا بل مثلث چې ګورئ سره د 3 اشاره، سره، زیړ او شنه، انانس فوتریکولر، دا تاسو ته څه شی مخکې نه اعلان کوي یا تاسو ته مثال د خبرې خبرتیا ورکوي؟ تاسو ته د 3 رنګونو مثال د خبرې هغه کوم اصلي اشارې چې ده، نو که چیرې ښار دننه اوسېږه 50 متره مخکې دا لګېدلې ده، او که د ښار نه د باندې اوسېږه 150 متره مخکې تاسو ته به دا اشاره لګېدلې چې د 150 متره بعد تاسو به هلته یوه اشاره مخې ته راځي چې هغه دا شی ده. بیا هم دا کوم اډل خطر ده؟ خطر خو ټول یو خطر ده. د څه شي خطر ده؟ سرکولاسیون د دو سانس، دا هغه خطر تاسو ته ښیي چې دو طرفه یي. ښه، مطلب دا ده چې دې خوا نه ته ځې هخوا نه هغه راځي، دا به خطر دو طرفه یي، دواړه طرفونه کېږي. امکان لري تاسو خوا نه څه خطر وي، امکان لري د مقابل لوري نه کوم خطر وي. بیا هم دا مثلث لکه دبیتیود، دا هم د خطر دپاره ده، خو څه دپاره ده؟ غسک د شود د پیغ، د تیږو د تویېدو خطر ده. مثال تاسو چېرته په سفر روان یاستئ او د غره د څنګو کې چېرته به سړک وي، لکه زمونږ تاسو مایپر چې ده، صحیح ده؟ نو هغه ځایو کې دغه اشارې ته ضرورت ده چې باید یي. مطلب دا ده چې امکان ده چې د غر د پاسه تاسو باندې تیږې تویې شي. صحیح ده؟ او دا چې ګورئ دیبوشې سور ان کوا او ان برج، دا چې شی تاسو ته ښیي، دا مثال د خبرې تاسو ته دا ښیي چې تاسو به په کوم سیند تر غاړې، یا مثال د خبرې د سیند او یا د بحر تر غاړې
هغه کوم ځای چې ده چې هغې نه بعد سړک ختمیږي او اوبه ده، د هغه خطر تاسو ته ښیي. مطلب دا ده چې که ښار نه د باندې اوسېږئ 150 متره بعد تاسو دا اشاره ولیده، مطلب دا ده چې دلته خطر ده، تاسو خپل سرعت کم کړئ، امکان لري چې تاسو په اوبو کې خطا شئ. صحیح ده؟ دا د معنا ده. ښه دوستانو، دا بیا هم د خطر ده، خو د شی débouché des cyclistes venant de droite ou de gauche. دا د بایسکله د خطر علامه ده، امکان لري چې د ښي غاړې او یا د چپ غاړې نه راسي تاسو ته. ښه دا هم هماغسې لکه چې تاسو د بتیت وایم مثلث ټول د خطر علامې دي. traverser de on air د danger de aérien، دې ساحې څخه به طیاره تیریږي، یا مثال د خبرې د هوا خطر ده او د هوایي شیانو خطر ده. مثال د خبرې یا به د ساحه کې جیټ یا مثال بوینګ یا خو مقصد طیارې، نو دا د هغه خطر ښیي موږ تاسو ته. د هغه پسې risque de fort de vente latéral، دا کوم علامه چې تاسو یې د منځ کې ګورئ، دا یوه کڅوړی غوندې وي او داسې یو پایه باندې ځوړند وي. دا اوس تاسو ته د ډېر زیات قوي باد خطر ښیي. مثال د خبرې په داسې وخت کې کله کله داسې کېږي چې د باد سرعت دومره تیز وي چې موټر ټیله کوي، نو تاسو ته دا شی ښیي چې مثال دلته متوجه اوسېږئ چې باد تاسو موټر ټیله کوی شي او د اکسیډنټ امکانات یې جوړېدی شي. دوستانو بیا هم دا هم د خطر ده، خو دلته وګورئ intersection او vous êtes prioritaire. intersection خو دا یعنی چهاررهیي یا څلورلاری ده، خو تاسو prioritaire تاسو به حق اولیت پکې لرئ. نو تاسو حق اولیت پکې لرئ، خطر ده درته. مطلب دا ده چې تاسو به په دې لاره خو روان یاستئ، خو امکان لري چې د بل د څلور لاره ده که نه، یا د ښي یا د چپ غاړې نه څوک تاسې ووهي. وبخئ. نو مطلب یې دا شو چې دا هم د خطر علامه ده، خو دې کې به تاسو حق اولیت لرئ، دا ښه په یاد وساتئ. دا هم هماغسې د دانژې تابلو ده. Carrefour à Saint-Giratoire avec prioritaire aux usagers circulant sur les anneaux. دا هغه څلورلاری تاسو ته ښیي چې په هغه کې څه شی نه وي، په هغه کې به مثال د خبرې هغه چراغونه به نه وي. کوم چراغونه به نه وي؟ هغه مخکې مې چې تاسو ته وویلې دا چراغونه به نه وي. دا شنه، زیړه او سره دا چراغ به نه وي. نو دا په هغه څه شی کې، په هغه څلورلارې کې استفاده کېږي. صحیح ده؟ Carrefour Saint-Giratoire avec prioritaire usage circulant à l'anneau. دا اوس کوم خلک دلته حق اولیت لري؟ هغه څوک چې وخت ته په دې څلورلارې کې ننوتی اوسېږي. مثال د خبرې که چیرې ته د ښي غاړې نه راځې او دلته دا بل موټر په خوا نه په دې څلورلارې ده، نو ته حق اولیت نه لرې. حق اولیت به د دې چې دلته تیار هغه د څلورلارې د پاسه ده. ښه دوستانو دا وګورئ، اوس دا خو مخکې به تاسو ووایئ چې دا خو د خطر و، دا څه شی ده؟ دا خو د هغه سرچپه شوه. نو دا هم د خطر ده، خو دلته یو څه نور ورسره اضافه شوی. ښه وګورئ ورته، دا مطلب ده céder le passage. céder le passage à l'intersection. دا هغه وخت کې کېږي چې مثال د خبرې تاسو یو څلورلارې ته ننوځئ او تاسو حق اولیت نه لرئ. مطلب دا ده چې تاسو حق په د نورو موټروانانو باندې زیات نه ده چې تاسو د هغه نه اول مخکې شئ. نو دا به تاسو ګورئ. صحیح ده؟ چې دلته په انګلیش کې یلډ وایي. دا چې په هر ځای کې اوسېږي، تاسو اول هماغه کوم خوا نه چې موټر راځي تاسو به هغه چک کوئ، بال هغې نه په هغه سړک به ننوځئ.
خدای وکړي چې پوه شوي یاستئ او که نه. دا هم هماغه شی ده، سیده پاساژ ده. مطلب دا ده چې حق اولیت به د نور څوک کي، تاسو هغه فرعي سرک نه به ننوځئ او خلکو ته به توجه کوئ. خو دا به څومره حالت کې ده، دا به 150 متره مخکې کېښودل شوی تاسو ته، ځکه چې دلته 150 پې لیکلی دی. سیده le passage à l'intersection à 150 متر. صحیح ده؟ مطلب 150 متره مخکې به تاسو ته کېښودل شوی ده. دا هم سیده le passage ده، stop à 150 متر. arrêt à l'intersection à 150 متر. اوس تاسو ته مخکې ما وویلې که نه چې دکې به صرف تاسو هغه عمومي سرک به چک کوئ، بال هغې نه ننوځئ. دا 150 متره مخکې تاسو ته ښودل شوی ده. خو په دې درېیمۍ کې به تاسو څه شی کوئ؟ په دې درېیمۍ کله چې تاسو عمومي سرک ته یا په هر ځای کې چې دا کېښودل شوی او تاسو ننوځئ، نو تاسو به یو سټاپ کوئ. سټاپ نه مطلب دا ده چې ته به خپل موټر د مکمل بریک باندې به خپک دی، موټر به دې درېږي، خپل ریزنګ هر څه مثال خبره ستنه د صفر ته کښته کېږي، دواړه خوا چک کوئ، بال هغې نه ننوځي. خدای وکړي چې پوه شوي یاست په دې موضوع. ښه، بیا هم دا کوم دا لکه چارکونجۍ نیسئ او که داسې چارکونجۍ ونیسه، او دا کوم شکل چې تاسو ګورئ دا غوت پخیوغې تیغ، دا د سرک حق اولیت ښیي. کوم سرک باندې چې دی هغه سرک حق اولیت لري، او کله چې دا حق اولیت ختمیږي نو د باندې به داسې یو کرښه کش کېږي داسې. مطلب دا ده چې فد غوت پخیوغې تیغ، کوم سرک چې حق اولیت یې ختمیږي داسې یو خط به پې کش کېږي، او خط مطلب دا ده چې دا سرک دلته حق اولیت یې اخر ته ورسېدو. او د هغې نه وروسته تاسو یو بل څه شی لرئ، سټاپ لرئ. نو سټاپ څه شی ده؟ سټاپ لکه مخکې مې چې تاسو ته وویلې په دې درس کې په دې سرچپه مثلث کې سټاپ à 150 متر. د دې موضوع سره لږ څه فرق کوي. دا خو دا ده چې تاسو په یو بل سرک راغلی، اصلي سرک ته ننوتئ، دلته سټاپ یعنې موټر هم ودرول 150 متره مخکې او بیا ننوتئ. خو دا اشاره چې سټاپ ده، دته چې کله ورسېدې ته به خپل موټر مکمل به درایې وروره. موټر به دې درایې، موټر به دې ما لکه مخکې مې چې درته وویلې ستن هم به صفر ته راځي، ریزنګ به دې هم صفر ته راځي. ښه صحیح ښي غاړه چپ غاړه چک کوې، بعد د چک کېدو نه بیا به ته حرکت کوې چې په هر طرف تلې. نو دا تر دې ځای پورې دا ویډیو دلته ورسېدو. بل ویډیو کې به له خیر سره انترډکشن به ولولو. نو تاسو په خدای مهربان سپارم. بیا هم د تاسو انتقاد، پیشنهاد، سوالونو او انتقادونو په هیله یم. تاسو ته ښه وخت غواړم. که چیرې موږ نه چېرته زیاتی کمی کېږي بخښنه غواړو. ښه وخت او ښه چارې. خدای په امان.